بیا د بیري ما په داسې غول جوړ کړ سره د چې رئیس جمهور اشرف غني هم د موږ دوست ده هم خپلوان ده ما ورسره کار کړی په ما ګران ده دا چې د څه ستونزه وه ما دا پوښتنه راجګه کړې هغه وخت کې مې هم راجګه کړې اوس مې هم راجګه کړې دی وایي چې ما سره چا همکاري نه کوله نه وزارت دفاع همکاري را سره کوله نه امنیت همکاري را سره کوله نه پارلمان همکاري را سره کوله نه ما سره د وزارت داخلي همکاري کوله پس همکاري نه کوله څه مدانو جمهوریت و تاسو کوم جمهوریت چې خپه دغه درې کارونه که چېرته طالبانو کړي وای دا ما کې وارث بند کړ دغه درې کارونه که طالبانو په تیر وخت کې کړي وای یا اوس کړي وای چې دغه کرخه د طالبانو په وخت کې تیره کړې وای تاسو به هغه خبرې کړې وای راسئ په دې باندې خدای په سر باندې حاضر وګڼو د طالبانو د متکي د احمد او د محمود دا درې خبرې به ډېر زیات د ما او د تاب د لوی افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره ډیره زیاته ګټه ورسوي او که تاسو دغه دیوال چې د پښتون په سینه باندې مو تیر کړ آیا څوک شته چې تاسو نه دا پوښتنه وکړي دا دیوال د پښتون په هغه باندې ولې پرېښوده یو ډز دې ورباندې د یو پوځي په توګه باندې وکړه چې زه دلته تا نه پرېږدم ته دا دیوال ولې تیری یوه مظاهره دې وکړه ته فاټانه ولې پاکستان جوړه وزیر دې ولې راواخیستل د پاکستان برخه دې کړه مسجد دې ولې راواخیستل باجوړ دې ولې کړه مومند دې ولې کړل یوه خبره دې وکړه ستا شینواری او مومند ولې راواخیسته قبایلو تر اوسه پورې تا د پاکستان خاوره ته جوړه کړه یوه مظاهره دې وکړه حتی په هغه تلویزیون ته اجازه ورکړه چې اعلامیه ورباندې تېره کړي تا خو د دې لپاره د ډاکټر نجیب په وخت کې د داود خان په وخت کې وزارت سرحدات خو موږ چې درلود موږ وزارت سرحدات د افغانستان لپاره نه درلرلی موږ نه د چین لپاره لرلی وزارت سرحدات موږ د ایران او د پاکستان لپاره درلود چې هغه چې کې موږ د کومه کرخه ده دا موږ څنګه راواخلو تا څه ونه کړه کوم جمهوریت زه تا سره اوس بیرته وغواړم کوم موږ او بیا دلته وایي چې نه جمهوریت به د طالب لپاره نه په هغې کې نه راولي په مقایسې کې به نه راولي نو څه شی مقایسه کړم د دغو دریو کارونو چې پاکستان سره تاسو کړي او دا ښه مو ورسولي دا پاکستان په $1 تریلیون باندې په $1,000 میلیارده باندې دا خبره اخیستله مګر تاسو په 50 80 میلیونه ډالر دا شی ورک ولې مو ورک ته چې بیا سبا ته جمهوریت راولې کوم یو تمه زه له تا نه وکړم چې زه تا سره جمهوریت بدرګه کړم یو څوک دې راجګ شي او دا ما چیلنج ورکړی بیا ورکوم طالب په جای پرېږدی طالب خبره نه پیږي بې سواده ده بیعقل ده منافق ده مکتب نه پرېږدي مدرسه نه پرېږدي خلکو هر کار لري په سیاست نه پیږي دا ټول شیان صحیح فرضیه ده صحیح چې وکړو جمهوریت راولو کوم جمهوریت ته ماته د جمهوریت واوروره یو خو تاسو ډېرې ساوې کوئ تاسو فکر کوئ چې له هر جمهوریت سره به دغه میلیاردونه ډالري له هر جمهوریت سره میلیاردونه او تریلیونونه ډالر نه دي تړلي یوازې هغه جمهوریت سره میلیاردونه او تریلیونونه ډالر تړلي دي په کوم جمهوریت کې چې افغانان وژل کېږي د افغانانو د وژلو فدیه تاسو کې تا ته چا 2 روپۍ هم نه درکولې ولې بنګال ته څوک روپۍ نه ورکوي ولې نه ورکوي خو هم جمهوریت ده ولې یو بل جمهوریت ته څوک ولې اندونیزیا ته څوک 2 روپۍ نه ورکوي ولې ملیزیا ته نه ورکوي ځکه چې اندونیزیا ملیزیا او بنګلادیش طالب نه لري تا ته چې څومره امکانات راغلي دي سړک دې په جوړ کړی که تا ته امکانات راغلي مکتب دې په جوړ کړی که تا ته امکانات د خلکو په مقابله کې ودرېده ته مجبور وې چې غر په لاس کې نیولی وای تا ته پیسې درکړې وای چې طالب سره جنګ وکړي نو دغه پیسې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول تا ته که طالب له منځه لاړ دا ورته طالب له منځه ځي غره ته نه خیږي بس له منځه لاړ موږ نور ستړي سورو تا ته وایي امریکا وایي جمهوریت راوله ته جمهوریت راولې ولې تا ته څوک پیسې درکړي 2 روپۍ هم تا ته څوک نه درکوي باح وایي او بل د تا پوهنتون په توپونه ولي څه کیسه روانه ده په دې منځ کې دا هېڅ نه سوال ده نه پوښتنه ده او نه دي بس نو دا چې نه پرې غږېږئ نو هغه بېله خبره ده دا یوه عقده‌يي خبره ده د طالبانو د یو کس خبرې ما بله ورځ اورېدلي هغه کس هر څوک ده مذهب نه پېژنم خو لکه چې غټ خلک ورته ناست دي هغه یو مردګاو ده نه طالب ده نه انسان ده نه افغان ده نه پښتون ده یو د خره زوی ده چې وایي چې څوک چې دا جونکۍ مکتب ته لیږي او بیا هلته څوک ګوتې ورکړي او دا کوي یو لوپر لوچک سړی ده او راغلی ده دلته په منبر باندې ناست کم دغه سړي به دا خپل دوبور نه یې ورکړی زه قسم درته څوک اسلام زدرانه
خالي واځي ورسره بند کړی دی هغه سره فیضان سي محترم ډېر هغه سړی څوک ده؟ افغاني ویډیو ده؟ نه د ډېر پخوانی دی یوازې د ویډیو سره هغه بند کړی د بیان موږ فیضان صاحب د دغه ریفرنسونه هم راوړو چې هغه څوک دی په خپل سره پیدا کړی کنه نو اول زور حساب راوړم موږ ته نوی ده هغه ننګرهار کې چې کوم غلاګانې کړي تا اول ما د فیضان لانجه خلاص کړی دی دا فیضان لانجه فیضان ستا غونډه کې د غوړو ریفرنسونه سره خپلو کې پیدا کړی راوړه مکړی نو حساب راوړه ځل راشه عزیزه خلاکه تا خلاکه زه احمد زی او زدران او بل ته پردم خلاص زتا باندې گریوان وشکوما تا نه زه د پیسې صاحب وای په ما ته کې زه د جغرافیه ته لګو ته خلک واګونی صاحب بیا به منډي لري کېږي پرې د فیضان څخه خبرې وکم یک بل فیضان مان ډېر خبرې خو موږ کسان مې وټکاو ته مو ډېر کړه کسان مې وټکاو زه کماته مسجد دماغ خبره خلاصيږي جناب فیضان صاحب خبره وکي جناب شینواری جی اول خو زنده‌باد غیرتی اصلی پښتانه شینواری چې نمائندګي فهم شینواری کوي مرداباد خوای بیمانه بغیرته جواسس مندانو ګانو سره رهبر صاحب نمائندګي کوي شوارث ته ودرېږه وارث ته بل دا وارث ته به دا د مټروان خبره نه کوي نه خو تبارك الله تم فورمر راوګان صدر نه ولې به درته مبترغي پر ناستیو مبترغي پر ناستیو تامور او غلشه دا اوس بچیا د دې سره وسره کم باس کې وکا کړسه د یو خبره خلاص شو نو وارث سره نه کیږي دا خبره خلاص شوه د فهم ما خبره نه خلاصه نه د فهم خبره او رهبر صاحب مکتوي ما چې میګم د چرلنډیان جوړ کړی دي چرلنډوان شر ولا ورته خلک صبر وکي عزت خلک دي دا مهرباني فیضان صاحب جناب وارث صاحب مهرباني وبخي زنده‌باد کوي نر پښتون شینواری چې نمائندګي فهم کوي او مرداباد خلاص مندانو ها رازم دیتا چې جناب محترم فهم اجي طالب من نه د خوښ او سموي بالکل به دا کومونه سمي لار متر غلطه کړې دا ورته کرخه مراکش کړې د سم بسي طالب به څوک سمي من به سمو څوک نور حق نه لري طالب سم کی بیل منګه دا طالب من په غلو په پاسیدینو په بی باکا په بیاکلو په وطن فروشانو په پښتونستان پروشانو په دیو باندې موږ دا طالب نه سمو نه سمولای شي بخنه سره جرلندو سره وای مندانو جرلندوګان باندې موږ طالب نه سمو طالب لولس سره خپل رابطه جوړي او جوړي خبري ور سره روانې دي ولس او طالب به یو کیږي پاکستان ته پیږي وسه امریکایانو ته شرط خي دا خبر دي لتاسو سره دي باندې څوک نه دي خبر وای کوم موږ ته بیرته لوی افغانستان راکوي موږ تاسو ته باګرام درکو پیږي موږ به پرېدی چې موږ لوی افغانستان جوړ کو دا شرط د باګرام ته راسي خو لوی افغانستان پروژه به حمایه کوي دا د طالبانو شرط او د جمهوریت شرط دا چې ما جمهوریت پرېدا زه تاسو پښتونستان درکوم پښتونستان دی یوازې په 10 ملیون کوله چې تا پښتون په سر باندې او په ملا باندې او په سینې باندې تار کش کړی نه به نوید غږیږي نه به وارث غږیږي که تاسو افغانستان کې چاته پلاس ورغلی په څپېړو به مو انتر بنتر کې دومره به مو ګنګ سګول کې چې خپله به په دې پوه سئ چې دا تاسو خو لاړ شئ که نه تاسو خو هم دلته یاست تاسو ولې نه ځئ موږ خو نه ځو موږ خو دلته راغلي یو پیسې ګټو یاره توبه خدایه پنځه کاله هم دا به بولالې واورېدې رهبر صاحب زه به هم درته رهبر ووایم پنځه کاله هم دا به بولالې واورېدې نن به دا خبره کېږي اتله ته نوی منداڼوي ته دوی کې نه ځایېږي دا پاخه منداڼو مقصد مې دا دی نه یوه پوښتنه ده چپشه منداڼو ته چپشه منداڼو مشر منداڼو ته د جلال آباد ښاروال وي او هغه بارډر پاکستان بټوین افغانستان
او تا هغلته لکه خبرې چاپلوس ته غوږ ونیسه کینه د بې چغې ضمیره مه بې وهه وجدانه تاسو بې یو ضمیره دقیقه اوس بې ما خبرې وجدانه ته خو غوږ ونیسه تا دا شرم نه لرله تا حیا نه لرله دې دا کنځلو حیا نه نه څه لرله کېږي ومنداڼو دې کنځلو نه څه نه کېږي اوس دا ما خو خبرې ته کنځل نه غوږ ده ته بې ونیسه وجدانه یې جرلنډو ها صحیح ده تاسو ته بې وجدانه منداڼوګان بې وجدان ضمیره لرئ چې هغلته یې په انګلیسي درته لیکلو په انګلیسي درته لیکل چې دغه دی دا border between Pakistan and Afghanistan اوس خو او غوږ تا ونیسه پټیانې کنه. وشلې کاکړ صاحب اوس خو غوږ ونیسه فهیمه ګوره اوس خو وجدان غوږ لري که نه ونیسه کاکړ صاحب دا سړی وتړه کاکړ صاحب دا وتړئ وجدان لري که نه اوس ما ته خبره وکړه ګوره خدای په قهر عظیم باندې فهیم ککړ صاحب و فهیمه وتړئ دا سړی وتړئ دا سړی و وتړئ فهیمه دواړه ما ته غوږ فهیمه شئ. اوس ما د خبرو نوبت دی کاکړ صاحب زه اول فهیم ها، سره دا باس نه مهرباني. لرم والله که فهیم سره باس کینه لرم جرلنډو ته کولی نه شي ما سره او باس خدایه ځکه زه تا په سړیانو کې نه شمارم ته ته منداڼو په دې زه افغانستان فیضان لږ سره باس باس وکړه کومه. په دې افغانستان لږ باس زه وکړه فیضان سره خبرې کوم هغه د جمهوریت یوه برخه فیضان تېره سره شوی دی خبرې ته مه په کړه. خبر زه تا سره کوم په باس نه افغانستان لرم خبرې وکړه ته یو نسواري شی وروره ته یو کمکل شی ما زه تا په سره کوم زندګۍ باس ولا نه که نسواره لرم کړي دي په ته زندګۍ یو ما نشه دیوانی نه کړې. شی ګوره لکه د او چرګانو غله. غل غوندې یو او شی زه غله. تا سره باس نه او لرم غله د والله که یې در کوڅو سره د کوڅو لرم پیسې تا پټې کړي دي خما د کار خاوالې چې پټې پیسې تا کړي دي پټې مړ کړي خو دي. نه یم دا د ته ناستې غلې. مه کنه وا د ته خدای خو افغانستان ته حسابداره راشه خو صحیح ده که نه نو اوس خو مه پرېږده معاف دا لکه سړی لږ تا وتړه. وخت محکمې ته راکاږو که نه غله خو ته خو مه پرېږده اوس په که نه افغانستان باندې خبره کړي شرابي و د خدای شرابي په کار انسان نه سړی نه شي. تړئ. فهیم هغه ته صاحب به د فهیم بجرنګ صاحب ګوره باندې خوله به د مه مینې راس پړه جوړولې ګوره خوله شرابونه مه به راس رسکل پړه پرېږدئ خوله مه پرېږدئ. راس ولې پړه نه سړی ګوره تړئ؟ بیا دا فهیم بیا تم درته را دا دا وایم ولې ته نه شینواری راځي؟ بل نه څه کار ګوره دی؟ ته ولې جولای په قهر ګوره عظیم جولای ته جولا شروع پېژني ته دا زما شینواری زوی نه دی، دا ته ته پوښه، تا مو شرموو بس که کینه غوږ شرابي ونیسه. بلیا ته جولای جولا والله بې بالله که وجدانه شینواری بې کېنه وجدانه جولا بې ضمیره جولا ته ته شینواری نه ته وجدان لري نه جولای یې تا ته به والله که نهیتوب نه شینواری کوو تا د شینوارو ته نوم نهیم وشرمول راځي ما هلکه پرېږده کام ته زه مه خبرې ځه کوم کام زما ته د مه ځه ما خبرو سره نوبت خبرې وکړه او رزیله ما سره کام ته مه ځه زه تا کام ته سره مه ځه خبرې نه رزیله کوم کنه پرېمې ده ما کنه سره هیله خبرې کوم د وکړه خدای خپله لپاره بې وجدانه ګونګی بې شي. ضمیره بې وجدانه تا به نهیتوب نه پرېږده فهیمه کوو پرېږده وخت ورکړه تا به فهیم والیانو خانه ته فهیم خلکونه خریل کاکړ صاحب هر څه کړي دي پرېمه د خپل جمهوریت ما ته خو اوس متقي که ته خرګونه خرئ زما په جمهوریت ته حق نه لري چې باس وکړي هو که نه ته زما په جمهوریت او زما په والیانو باس مه شخصي کوه ملکیتو زه د کاکړ صاحب ټرم وکړه ټرمپ د پیرو په زور خدای راوړی. وکړه کاکړ نه صاحب تړئ دا سړی کاکړ صاحب ولې نه تړئ کاکړ صاحب ټرمپ هغه کاکړ صاحب دا زما روان دی بوش په تیارو کې راوړی و تاسو- کاکړ صاحب تاسو په دې او ته ډول بې وجدانه بې ضمیره وه چې زما جمهوریت کاکړ به نه صاحب تاسو یادېږي. په دې ډول عدالت کوئ تاسو په دې ډول د بمونو مور شرم لري ولې دا ولې سړی نه تړئ دا سړی ولې نه تړئ شرم لري څه دیوانیان دي دا د وینه شرم لري د بمونو مور چې کاکړ صاحب زه په تا حق کوم کاکړ صاحب د دا سړی بمونو ولې مور نه چې تړئ باندې خطا کړه بې وجدانه فهیم بې صاحب لږ سیاسي کاکړ کوي صاحب دا سړی ولې نه ورونه تړئ تیر شي ولې نه تړئ دا بس 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 ټولو بس مایکونه پرېږده، بند دا شینواری پرېږده. د پیغوري ژبې بند هدف دا دی چې کاکړ یو د کاکړ صاحب زما د نوید شینواری ته نوید نوید شینواری دی نه نوید شینواری زه نه پرېږدم خبرې ته کاکړ صاحب وارثه د پیغوري ژبې ګوري اول تاسو کاروئ تله خوله دې چپ کړه، دلته تله په خپلو نشته خبرو زما کې چپ چپ زما د یو خبرو چی شی نوبت بل دی چی زه شی چا دا باندې چی شی دغه نه کوم کومه د ویلو چې 15 کاله ورته چپ، چا چپ، نیولې چپ، ته موږ ته چپ، ولې چپ. دلته راستي ته چا نیولې لاړ شه. تله چپ اتله چپ اتله چپ اتله چپ نوید نوید وبخې ماته یې وسنې وخت راکړه اتله خوله به دې بنده کړې چې بیا ټوت راونه کې دلته په لایف کې کاکړ صاحب لکه زور مه چلوه ټکسي دی زور مه چلوه فهیمه پرېږده غلی کېنه فهیمه سپکانه پرېږده غلی کېنه سپکانه پرېږدئ سپکانه غلی کېنه دا وارث صاحب خپل خبرې وکړه دا خیر توهین مه کوئ توهین کاکړ صاحب زه کاکړ صاحب تا نه زه د تا نه غوښتنه لرم غلی کېنه په تم دا سوچ بیا چټیا تر نه فهیم آئے صاحب پرېږده وخت غلی وخت کېنه ورکړئ وارث ته صاحب اسلامیان نه یې ته کفر یار یې مریض وکاکر ته صاحب کفر یار یې ته کفر یار یې ته اسلامیان دا نه سړی خپل خبره وکړي یو قسم نوبت نه ورکوي نو دا خو بې عدالتي ده پرېږده مریض دی نو کنځلې کوه نویدا ما ته پرېږده نویدا تا ته وخت درکوم نویدا زه تا خپل وخت درکوم زه نه غږېږم رهبر بدې صاحب خبرې مه کوئ مهرباني دلته موږ درته رهبر وایو ډېر شرم دی رهبره تا دپاره ډېر شرم دی چې په کومه طریقه ته د غږېږي میلر نه سپایم ښه دی میلر ته رهبر یادت یې باید وایه
کاکړ صاحب په کوم ډول چې ته لایف چلاوي دلته هم دا خلک خوشي کړي دي پړای په واچوي دا وتړي چې خلک دلته خبره وکړي والکه د میلر کلندر شرم وکړه چې میلر ته صاحب یا فیضان سپیته به صاحب وي بند کو دا باس هیڅ شي ته نه فیضان د افغانستان مالک دی د سپیته به ته صاحب وي چې ته میلر فیضان باید عدالت وکړي شرم وکړه د بمون مور در باندې شرم وکړه نویدا د بمون مور در باندې خطا کړه به حیا به ذلیله فیضان باید عدالت وکړي تا په ولنا بل کې د بمون مور در باندې خطا کړه پاګې فیضان باید عدالت وکړي فیضان باید عدالت وکړي فیضان باید کاکړ باید عدالت وکړي فیضان باید عدالت وکړي ولې نه کوي وارثه زه قرار خپل خبرې نوبت تیرومه 15 دقیقې زما وخت دی افغانستان خبرې د افراد نه یادي چې دلته نویدا موږ ته خلک خرني کې هغه ته مایک بند کړه سره خبرې وکړه ورسې مایک بند کړه مهرباني و نویدا جرلندو ګوره دا خبر دی چې کنه ولای دی چې خلکو ته خر وایي چې خو یې ښه نه کوزوي خپل د خر د مرده دا ګوره فریار نه هو مکه وای په زور کسان ته کنځلې پکوي پرې دی وخت ورکوي ورته کنځلې کوي وخت یې ورته نه کوي ولې انصاف نه کوي ما پرې دې کنځلې خبرې وکړه دا ته وخت درکوم دا فهم د خرب چی تا نه مکه کنځلې روزه د میلر زیا کنځلې د وکړه د سپی بچیا د میلر بچیا په ما دا خله د بندې نه کنه دا کنځلې د میلر زیا زی راځي پور دی واخلې زی راشي کنارانه است راځي دا غز د میدان دوزی بنه ولای دواړه کوشه تم د میلر زی کوشه تم د میلر بچای نه استعمالګری ده شرم نه لري حیا نه لري عزت درکې نشته دی امریکا د بمونو مورز ما پاچین ولسوالۍ باندې خطا کړه دا جرلندو دا خاين دا پکې خاروالو د پاره ویال د جسمه جمهوریت مې یادوا تو لعنت سره پتا باندې چې تر ازي او د جمهوریت دفاع کړی لعنتی انسان وارثه کنځل وکړي د میلر زویا کنځل باندې کړی د سړی غونډه کې کینا تو غنو کوزای سړی غونډه کې کینا کنځل ونه کړی بس کینو راغه بس لا استخلاص خیر دی فهمه همداسې ګوره کټوله نظري کینو بیا باس وخت نه ما زهیله کوم دنه چې کنځلې ونه کا هو خبره وکړه پیغوري ژبې نه راتیر شي وارث پیغور نه پرېږده بیا به داسې ولا کوي پرېږدم چې خبره مې دې ته کړې نه وي وارث صاحب اجازه راکړئ صاحب ته کېنه وروره ته کېنه خانه ته ما وارث پرېږده نن که زما د وارث جنګ دې سبا ته بېرته موږ سره ورونه ته ګل خاني زه د دې خلکو اصلیت خلکو ته ورکایم خلک ورته رهبر وایي رهبره په کومه طریقه چې ته غږېږي د انصاف نه دی کاکړ صاحب ته دلته ناستې موږ د تا لایف ته راغلي یو دلته موږ ته خلک د خره زمن یي هغه د سپي زمن تا کېنولي دي نه یې کوزوي موږ کوزوي ولې څه چل شو کاکړ صاحب د تا نه پوښتنه کوم چې ولې د کېنولی دی میلر بچی د بېوجدان کاکړ صاحب ولې د کېنولی دی کاکړ صاحب ګوره کنځلې وکړي بیا کنځلې وکړي کاکړ صاحب ستا په وجود کاکړ صاحب تا نه پوښتنه کوم کار سړی ته وخت ورکوه سړی دا فهیم منافق دا سړی ولې دا فهیم منافق د امارت لکه دلته څوک نظر څرګند کی وارث په شخص مرزي هر سړی کاکړ صاحب د تا نه پوښتنه کوم چې دا سړی ولې نه کته کوي چې ما کته کوي ولې هغه دې کته کړی او کنځل نه کوړه ته کنځل کړی دلته د کېنولای د کنځل یو دلته کېنولای فهیمه منافقي زه دا وایم چې منافقت مه کوه دا کفریات ته دلته کېنولای دی هیواد مالک ما پرې خپل خبرې وکړه دا کفریار چې تا کېنولای دی چې خلکو ته د خره لقب کاروي ولې نه کوزوي وارثه ته موډریټور دی په شخص مرزي خپل باس د افغانستان په سویا وکړي دا زراعتي تیراسي کوچنی په افغانستان لګي زه په جمهوریت نه کېدم ته ما ته ولاړې یو څه په جمهوریت راته وغږېدې زه د جمهوریت څه کوم وسړیا ته ما ته په دې وغږېږه چې طالب ورته مباح وایي هغه بلې په توپونو ولي
په دې منځ کې څه چل شوی دی؟ دا پوښتنه نه ده. پوښتنه ولې نه ده؟ ته راجګېږې ما ته وایې چې اشرف غني چوک ته راووتو دا خبره وکړه، کرزی چوک ته راووتو دا خبره وکړه. یعنې کرزی اشرف غني د 2 روپۍ کړل، د ملا یعقوب نه د خدای جوړ کړو. په کوم دلیل، په کوم منطق؟ کرزی ستاسو په کوم منطق؟ د افغانستان ولسمشران هغه پوهان دي، هغه شپانان دي. حق لرم ورباندې د چا پلان نه مخه نیوي، د چا پلان هغې د شپانتوب پوهنځی نه ده ویلي، هغې سیاست لوستی دی، هغه په پوهنتون کې استاد کنځل ورته موږ نه کوو. تاسو غونډه ورځ کنځئ، غونډه ځان نه د منافق جوړ کړی دی، دلته بل کنځل نه کوي. کنځل مارانو هغه مشر هغه زه دغه وسره نه کوم. منافق فکر نه لري. مشر کنځلمار جرنال منافق هم دې ته یایي پرېږده په اشخاصو مه راځئ. فهیمه وارثه په اشخاصو مه راځئ. خدای لاس وګورئ، پښتانه یو که نه یو مه راځئ په اشخاصو. په افغانستان بحث دی، په افغانستان ولې راسو وارثه ماخله د فهیم نوم ماخله، فهیمه ماخله، وارثه مه ورته زه کاکړ صاحب تا د واتساپ نمبر لرم، د لای په خیر کې دلته په واتساپ راځي. خیر ده. زما سوالونه تاسو ته چې ما کوم سوالونه مخته کې خپل هیڅ هم ځواب ونه وي. په افغانستان کې ولس ته ولې د لري د پاکستان سوالو رهبر ملامت دی، دا د مخامخ ناسته دروغ نه وایي. دا یو سوال جواب هم دار نه کړ. رهبر باید په هغه الفاظو چې مونږ ته د اول ورځ څخه راغلی مونږ رهبر سوی، په هغه الفاظو باید تاسو جواب درکړي. دا ستا حق دی، زما حق دی. خیر دی. رهبر د فهیم صاحب ته زنده باد وایي او موږ ته د کنځاوې وکړي، پروا نه لري. خیر ما په سوالونه وکړي. ما خبره دا چې ولې فهیمه وخت کاکړ صاحب ورته ووایه نو کنځل خو ده وکړي، تور په هغه لګوي یا په ما لګوي. خیر دواړو وکړلې او تېر شئ. اوس اشخاص ته نه راځو. زه وارثه مهرباني زما خبره دا وی چې د پاکستان په وړاندې ولې ولس ته د لاریون اجازه نه ورکول کېږي؟ که نه ورکول کېږي ولې دا ولس موږ ته غږ نه کوي؟ موږ خو حق ته وایو شو، ولې دا ولس موږ ته نه وایي؟ ولس بیا هم د طالب د ویرې موږ ته غږ نشي کولی چې وارثه ته په میډیا باندې دا غږ وکړي چې موږ ته طالب د بیان ازادۍ د پاکستان پر وړاندې د لاریون اجازه نه راکوي. زما خبرې دا شی دي چې د خبرو کې لوی کیسې دي چې طالب په خپله راجګېږي، ورته یې چې ما په ستا ولې نه ولې چې زما کلی ولې. نن پرون راجګ شو، یو پوهنتون ته مباح وایي او بلې قطبونه ولي. دې په منځ کې کومه خبره روانه ده؟ د ولس باید په دې باندې زه خبر کړم، د ولس ته زه باید په دې باندې وغږېږم. د طالب نه زه هېڅ شی هم نه غواړم. زه طالب نه پېژنم، زه طالب نه کومه تمه نه لرم، په طالب کې زه دا ځای نه وینم. زه په ولسونو باندې غږ کوم چې راجګ شئ، د خپل ځان ژغورنه په خپله وکړئ. نن په تا څه روان دي؟ ولې د بیان ازادي در باندې بنده؟ ولې د لاریون اجازه نه درکول کېږي؟ ولې ستا کلی بمبر کېږي؟ ولې ستا ماشومان وژل کېږي؟ نو دا ټولې هغه خبرې هغه پوښتنې دي چې دلته موږ کیفي چای ځواب ونه وي. یو زنده باد او بل زنده باد، په زنده باد او په مرداباد نور مخته نه شو تلای. دا کارونه هم زه زیات وکړل. دا خلک موږ دا ټول د موږ په سترګو وړاندې تېر شول. دا تاریخ موږ ته معلوم دی. موږ طالب هم پېژنو، موږ په جمهوریت کې هم خلک پېژنو. نن په جمهوریت کې چاته خاین ته غاړې ته ګلان ور اچولي دي، نه بل خاین ته ور اچوم. زموږ خبرې ډېرې واضح او ډېرې معلومې دي. زما خبرې په اوسني افغانستان او په اوسني طالب ملا دي، تا هم ورته کیسې دي. نو زه تقریرونه نه کوم، زه تقریرونو ته دلته نه راځم. اخري کې دا ډېر لوی منافقت ته چې ماته یو څوک خر وایي هغه د پاس کېنولی دی او ته موږ ته ځوې. دې نه لوی منافقت، دې نه لوی چرلنډیتوب، دې نه لوی مندړیتوب بل نشته. مننه. دغه نور دوستان هم منتظر دي. قومندان صاحب هم راغلی د قومندان صاحب خو چې دی یو خو زما د پلار دوست دی، بل زه ډېر احترام ورته لرم. ده ته راګرځو، بر ته رهبر صاحب ته راګرځو، موږ ته دا نور ملګري بحثونه سره کوو. قومندان صاحب خیر راغلی. سلامونه نه کېلې ورته او افغان ورته ملک خاورین ته، اسماعیل صاحب ته، اتل ته او کاکړ صاحب ته، وارث ته او پښتین ته او ټولو ملګرو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي. پرون مو یو بحث ولیدو په تلویزیون کې، په شمشاد کې شوی، که په طلوع کې شوی دی، په عباس کې په خپله ملیون لګیا دي. وایي ولې وایي مونږ چې دا خبره کوو چې کابل چې نام نه کېږي اسلام آباد په نام نه کېږي. وایي ولې نه نام نه کېږي؟ چې مو ولې مو ماشوم باندې رحم نه کړي، مو په کور رحم نه کړي، مو په ولس رحم نه کړي. وایي دا ګورو چې شته، ولې ورته وګورو، ولې ورته مړي ګورو. یوه دا او بله خبره ګوره، د دغه رسنۍ نه دي، رسنۍ خو ازادي دي که نه، په هر ځای کې د بیان ازادي ده. رسنۍ خو په هر ځای کې ازادي دي. باید فکر او د رسنیو ته حتی دا تهدید ورکول کېږي چې د پاکستان په مقابل کې د صبر ژبه استعمال کوي. ګوره خبرې تاسې په خپله وګورئ.
زه دا د خېټې نه کوم. په تلویزیون کې شوي دي، په هغې کې جاوید صاحب هم پکې نوستی، دا خبرې کېږي. موږ دا یایو چې خلکو لږ وریا فکر وکړئ، دا نږدې فکر ما کوي په لا اله الا الله، په محمد رسول الله، په سنت الله. ملو صاحب د دوی د تعدوب نه سرچینه وخوړې او ملو صاحب تر ډورېږي. ملو صاحب پرت نشي ورسره کړی، وایي که هغو توره د شو دوی سپینې دي. نو په دې تم پوهېږي زم پوهېږم چې ملو صاحب بېوسه دی، یو سړی چې شل کولیزی جوړ کم روی ولم، ادب ته ورسوم، په ادب کې ته به مو په مقابل کې کومه د انتقام ژبه وکوروي. دا خو پرېږده د ډېرې ناخوالې مشکلات ته په سترګو کسي، زه په سترګو کسم، یو سترګې په پټوي بل سترګې نه په پټوي. نور په دې باندې وضاحت او بحث ته ضرورت نشته. ته کسي زه کسم، دا څلور کوله په دې باندې موږ او تاسې بحث کوو. یوه نکته نه دو پوتې چې هغې کې ورغوله ته مو ته دا ثابته کړي چې ملو صاحب دا کور د افغان او د افغانستان د وطن دوستۍ په حیث کړی، یا یې دا غیرت کړی، یا یې دا مېړانه کړې، بغیر د داسې یو نرنګه تاریخ یې راته پرېښود چې په هغې باندې تم شرمېږي زم شرمېږم. په ټول د افغانستان په 15,000 کلن تاریخ کې ولاکه افغانستان ته چا ورغوله د پایتخت او د ولایتونو منځونه یې ویشتلي، مګر هم توت یې وویشتل. بیا په ضمن کې مشرون ورته یې وایي د انتقام ژبه ما کوروئ. دا یو مسلمان ملک دی، دا یو مسلمان ګاونډي دی. و په دې مسلمان ګاونډي نه بوسم چې دا مسلمان ګاونډي مو ولي او زه مړې ورته قسم. نو داسې ګاونډي پایم جان یوه خبره درته وکړم. ګوره پایم جان، زه دا یوه مشوره تو ته در کومه که نه، مشوره مه راکول، د کنځلې مه کوه، تور سرې ناستې. کنځل یې نه دي کړي، پاکستان ته مې کړي، تو ته مې نه دي کړي. پاکستان ته اوس هم کم شل پاکستان ته بیا هم کم پوي مه که په دې ته خفه کېږې تر تو بل پاکستانی بل نه وکړه. وایم چې دلته تور سرې ناسته ده، دا مه درته ویله. په دغه تور سرو باندې دا مونږ باندې څه حالات راغلی، مو کومه بده خبره کړې دي تور سرې ته چې اوس عیب ودرېږي. څلور ساعته په دې میډیا کې زیاړې کې کومه ورځ تو زیاړې نه دي کړي. د هر افغان مور خپله مور ده. خبرو ته ادامه ورکوي. نه شخصي فهیم صاحب مور زه کنځلو والا نه یم. په هر ځای کې د هډوکی د زونه جوړ کړی. خبرو ته ادامه ورکړه. فهیم مه کوئ. هلکه نور مغه په خپله خبره وکړه. دا پښتو داسې وي، دا نور مه کوئ. فهیم مه کوئ، بدې خبرې مه کوئ. خو تم داسې